د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو د هغه څه په وړاندې چې دوی د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو او رضاکارانو ته سپکاوی بولي لاریون وکړ. دوی د وسلې په زور په پلازمینه کابل کې د افغان جاپان روغتون څخه د کارکوونکو ایستل غندي او هغه په هیواد کې د رضاکارانه کړنو ته سپکاوی یادوي. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې واورئ. هرات میشته یو شمېر وګړو او مدني فعالانو نن د ولایت مقام مخې ته د یو اعتراضي لاریون په ترڅ کې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو ایستل د وسلې په زور هغوی او ټول رضاکارانو ته سپکاوی وبلی او یو شمېر حکومتي چارواکي په زورواکی تورن کړل. چند روز پیش یک تعدادی از تیم رهبری جدید بدون هماهنگی قبلی برخلاف عقد قرارداد میآیند مسلحانه وارد شفاخانه افغان جاپان میشن. مسئولین پیشین از اونها که بر اساس یک تفاهمنامه آمدن و به شکل افتخاری در خدمت مردم هستند مورد توهین و تغییر و حدبرمت قرار میدن و سبب میشن که اونجا با سلاح و با زور اینا را از شفاخانه افغان جاپان اخراج بکنن. ما باور ما این است که باید برنامه‌های رضاکاری حمایت بشه و تیم رهبری فاسد موجود تلاش میکنه بستر فساد را مساعد بکنه، طوری که ما شاهد فساد گسترده وزارت صحت بودیم که حتی دستگاه ونتیلاتور در خارج از افغانستان در پاکستان پیدا شد. د مدني فعالان د روغتیا وزارت غواړي چې خپل د دې کړنې په خاطر د ټول روغتیايي ټولنې څخه بخښنه وغواړي او پخوانی کسان بیرته په کار وګماري. یا وزیر صحت عامه کشور از انجمن طبی اسلامی افغان معذرت خواهی بکنه یا سبکدوش بشه یا سبکدوش کرده بشه. ما از پارلمان کشور میخوایم از دولت فعلی افغانستان رجامندیم که بتونن جلوی قلدری و گستاخی وزیر صحت عامه و وزیر مجموعه های رو بگیرن. ما برای تقویت نقش نظاکری باید بیشتر تلاش کنیم. در شرایط عادی شما میبینید دولت با مشکلات بسیار جدی روبروست، ولی در شرایط اضطراری که کلا از ارائه خدمات دولت عاجز بوده. حالا باید از اینا تقدیر میشد، بسیار استقبال میشد که اینا آمده بودن در شرایط غیر عادی در کنار دولت ایستاده بودن برای بهبود وضعیت، برای بهسازی ارائه خدمات صحی کار میکردن، ولی متاسفانه به جایگاه نقش از اینا ارزش کسی قائل نشد و برای از اینا توهین صورت گرفته. من فکر میکنم باید همچین مسائل دیگه تکرار نشه و ما شاهد ایجاد یک روند همکاری رضاکاری بین دولت و مردم باشیم. یو شمېر ټولنیز فعالان هم د اقدام د رضاکارانه کړنو بې احترامي بولي او وایي داسې کړنې کولی سي شته رضاکارانه روحیه له منځه یوسي. من از یک فعال اجتماعی میخوام این بگویم که اگر فرهنگ رضاکاری در افغانستان حمایت نشه پایه های نظام رو به سمت فروپاشی میره. به خاطر از اینکه فعلا یگانه نهادهایی که در افغانستان در حقیقت میتوانند جلو ناآرامی‌ها و اختشاش‌های اجتماعی بگیرند نهادهای رضاکارند. په همدې حال کې یو شمېر هرات میشته وګړي هم د افغان جاپان روغتون د کارکوونکو ګوښه کول په داسې طریقه یو ظالمانه عمل بولي او وایي داسې کړنې ښې پایلې نه لري. کسایی که امروزه برکه قدرتن اونها یقین کنن که همیشه ظلم و استبداد باقی نمیمونه، همیشه زورگویی جواب نمیده و این ملت بسیار آزاده و بیدار هستند. هر لحظه هر آن آماده فداکاری هستند. متوجه باشند که به خصوص در عرصه ارائه خدمات صحی این امکان نداره که اونها با خون ملت بتونن همیشه بازی کنن و صدای حق، صدای آزادخواهی، صدای صداقت و کار درست صدار نمیتونن نوازگیر کنن. د عامه روغتیا وزارت تر اوسه په دې هکله چې څنګه او ولې د اقدام کړی دی څه نه دي ویلي. افغان جاپان روغتون په پلازمینه کابل کې یوازینی د کرونا ویروس د تشخیص او درملنې مرکز دی چې ډېری وخت یې کارکوونکي او مراجعین د امکاناتو نشتون څخه شکایت کوي.